مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. نن دیار د عاشي مشر راجګ سوی د 18 رقم غوښو تعریف کوه. وایي 18 رقم غوښه کې د پسه جګر ده، د پسه کلمې دي، د پسه لری ده، د پسه پوستکی ده، د پسه سر ده، د پسه سترګې دي، د پسه زبه ده، د پسه زامه ده، د پسه لکۍ ده، د پسه دنبه ده، بیا د پسه خوټې دي. دغه شیونه وایي 18 رقم خو همدغه یو پسه د 18 رقم غوښه ده پکې. اوس په دې باندې افغانان غلطوي. زه درته وایم په دې 18 رقم غوښو کې 3 رقمه تازه غوښه ده چې هغه تاسو تازه خورئ. صحیح شو؟ مردګوانو بېناموسانو. بیا پکې د سپي غوښه ده، د خره غوښه ده، د مګرمچ غوښه ده، د خنزیر غوښه ده، د غویي غوښه ده، د پسه مسه تاسو نه خورئ. اوس د مار غوښه ده، د لړم دغه 18 رقمه غوښه خورئ، چونجي خورئ. ارګ نه مو څه شی جوړ کړي؟ همدغه د تاسو خلک راجګېږي ارګ فاحشه خانه ده. چې تا د ګارد مسؤل دا خبره ونه کړله چې ارګ مردګو خانه ده. د فوټبال جینکۍ، ایشچي، د اردو عسکر، 18 کسه جنسي تیری، هله فوج مو جوړ کړی، هله ځواکونه دي، او سفریاک ده، او د مرګ قطعه ده، او د درد قطعه ده، او د آهن مشت آهني عملیات دي، او د زمري پنجې دي، او دا عملیات همدغه راډیوګانې وي د تاسو په لاس کې ولوي. اوس مو ولې غوږونه پیښ دي؟ هغه شټاسری څه ده بېناموسه؟ هغه نن راته زنګ وهلی ته په خدای یقین وکړه کنځلې راته وکړلې. هغه قانع ده که څه شی ده؟ اخر هندوستان د ایستلی دیموکراسي نه یې دفاع کوله، لور یې په امریکایي پوهنتون کې سبق ویلی. نو ما ورته ویلې ته خو د دیموکراسي مدافع، دیموکراسي دې چاته پرېښوده، جمهوریت دې چاته پرېښوده؟ تا خو باید د دې وطن دپاره قرباني ورکړی وای. دغه دبی سر دې کم از کم په دې وطن قربان کړی وای که نه؟ دیموکراسي او جمهوریت 20 کاله دې پاتې کړو، 2 وارې پارلمان ته انتخاب سره خو چا رایه در نه کړه، او که در یم که نو انتخابات خو په رایه باندې نه دي. نو لاړې نه دا وایي دا ښه ده چې دا شټاسری په دې قطار کې باج سو که څه شي هغه شاعري دې مې بیا کړې. نو خره دیموکراسۍ مدافعینو چېرته مو بکسې اخیستې؟ بیا تللی هندوانو ته. مونږ ما اول نه ویلو دا خبیث هندو ده. لاړې اوس هغه د هندوانو ته سجدې کوي. د رامسنګ بچی دغه چې دا طالب نه وای، قسم په خدای تاسو به د افغانستان په چوکونو کې نن د هندوانو د بوتانو هغه لیدلی وای مجسمې. دا طالب و چې تاسو ته سړیتوب درښوده، دا طالب و چې د دغه غلامۍ په خاطر تر ننه پورې وژلی، نن د بغارې اسمان ته وختلی او همدا چغې وایي چې طالب موږ ولې وژني او طالب موږ سره ولې وربان نه کوي؟ د مظلومیت اوښکې مو تویېږي. الحمدلله الله نه ډېر راضي یو، کبر نه کوو، غرور نه کوو، سخې چا پسې نه کوو. پروردګاره دا ستا رحم په افغانانو باندې چې په دې جرم چې چا به ګیره پرېښوه دوی د زندان د تورو تمبو شاته وړل. مونږ به ډېر چغې وهلې چې مونږ مظلومان یو. د دوی د ظلم او د وحشت نتیجه وه چې نن دوی په ملا مات شول. له دیموکراسۍ او له جمهوریت نه چغې وایي توبهګار دي. د تاسو د غلا او د غصب او د بېناموسۍ نتیجه وه چې نن د طالب په مرۍ باندې پښه درته ایښې ده. نن طالب ته عذر کوې، نن طالب ته زګرګۍ کوې، نن طالب نه د اوربند غوښتنه کوې. ته وې چې مونږ ته به دې 10 کیلو زولنې را اچولې. هغه ته وې چې د انسان په سترګه د طالب ته نه کتل. نن خدای ورځ در باندې راوستې، له طالب نه د اوربند غوښتنه کوې، له طالب نه د صلح غوښتنه کوې، له طالب نه دا غواړې چې ما مه وژنه. نه طالبه، توره دې همداسې چلوه لکه زمري غوندې. تر هغو پورې دا مرۍ پرې کوه چې تر څو پورې د آینده نسلونو دپاره عبرت وګرځي. څوک بیا د امریکایانو په اوږو، د نورو اشغالګرو په اوږو سپور زموږ بچي په شهادتو نه رسوي، زموږ اتلان زولنه نه کړي، زموږ علما په شهادتو نه رسوي، زموږ مدرسې بمبار نه کړي، زموږ مقدساتو ته توهین نه کړي، د دوی په شتون کې قرآن کریم په ډزو ونه ولي.
طالبه توره دی همیش تیره اوسېږه غوڅوه دا غلام سرونه په دوی باندې سرپه کول د دې مظلوم ملت له وینو سره خیانت کول دي کوم وحشتونه و چې دوی ونه کړه کوم ظلمونه چې دوی ونه کړه د امریکا نه په شتون کې هغه ظلم راوښیه چې دوی پرېښی وي العیاذ بالله زمونږ رب ته کنځلې ونه کړلې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه یې جوړ نه کړل زمونږ په مقدساتو یې ملنډې نه وهلې دا چې دوی وایي چې په ټوله نړۍ کې داسې اسلامي نظام موږ ته څوک راوښیي لکه طالبان چې غواړي دا همدغه سیکولران همدغه بېدینه او لنډغر د ټولې نړۍ نه د اسلامي قوانینو ټغر ورټول کړی ده موږ به ثابتوو نړۍ ته د نړۍ مسلمانانو ته هغه اسلامي نظام چې اسلامي امارت یې دعوه کوله راشئ نن په افغانستان کې عملا وګورئ موږ به بیا اسلامي نظام تاسو ته ښیو د همدې دپاره مو وینې تویولې د همدې دپاره قرباني ورکوو چې نړۍ ته مسلمانانو ته ثابته کړو چې موږ په افغانستان کې د کوم اسلامي نظام دپاره چې وینې تویولې او قربانۍ مو ورکولې راشئ نن یې عملا وګورئ شهید مولوي احسان الله ویلي وه یو څه میلمانه راغلل قندهار ته د طالبانو د امارت په وخت کې کله چې وی راورسېدل د قندهار په ښار کې یو دوه درې ورځې ګرځېدلي وو بیا هرات ته تللي بیا بېرته چې وایي قندهار ته راغلل په لوی مجلس کې قسم وخوړه وایي په سجده پرېوتل وایي ویلې چې لیس الخبر کالمشاهده د الله په ذات قسم کوم هغه څه مو چې وایي اورېدلي وو هغه داسې نه دي لکه اوس چې وینو د اسلامي نظام او د شرعي نظام په باب چې د افغانستان او د اسلامي امارت خبرې اورېدلې وې هغه داسې نه دي لکه نن چې په سر سترګو باندې وینو د طالبانو امن او د طالبانو د شرعي نظام پلی کېدل تر هغه ډېر زیات رښتینې او صادقه ده عملي جنبه لري لکه موږ چې اورېدلي وو نر څوک چې غلا وکړي نر څوک چې زنا وکړي نر څوک چې د چا ناموس ته چپ وګوري او دا خو خیال او محال سي او څوک د راجیک سي او څوک دې وولي څوک د رشوت واخلي اداري فساد دی وکړي په ادارو کې د رئیسان راجیک سي ښځې د توت ته وخېځوي ستاسو وحشتونه له یاده ووتل اوس چغې وهي طالب ولې افغان وژني طالب ولې د افغانان دي او ټکسیوانان وژني ټکسیوانه سبا به دې په دې سر سالېږی ولي ته به هم بیا ټکسیوانې سبا به طالب شړونګا په دې مرۍ چاړه وري کې هغه به م وایي چې زه خو عام ولسي سړی یم هغه به م وایي چې زه ټکسیوان یم تاسو خو بیا ډایرکټ ټکسۍ ته ورمنډه کوي ټکسیوان شو غاړ د اردو جنرال به طالبان په دا سر سره ولي وایي ولا ریړۍ کې بادرنګ خڅول ریړۍ کې د اردو غاټ جنرالان بادرنګ جنرال رازق مولوسي کاسو په دې سر سره د خپل بادار په غېږ کې مردار کړ وایي هغه دې ولې نه ویشته نو خو ما خو هغه ویشته په مخ کې ورته ودرېده دی ورته سپار ګرځېده سکاټ میلر خو جنرال رازق بچ کړ د غلام حیثیت خو همدغه وي د بادار په مخ کې به درېږي سپار به ځان نه ګرځی نو طالب خو سکاټ میلر ویسته ته دلته څه شي کوه جنرال غوږو تا دلته څه شي کوه د اندلس فاتحه افسوس ما ته نن 14 کاله مخکې داسې یو چا خبره وکړه چې زړه مې درد ځکه وکړه چې هغه عالم و د روسانو په وخت کې جهاد هم کړی ما ته وایي مبینه مالا وایي دا خبرې دا د امریکا ماته او دا خیال دا مولوي صاحب روسان مات شول هغه بېله خبره هلته ټول ولس راجګ شوی اوس خو تانا طالب ده او دا ده کومکونه او د دنیا کومکونه او دا او عربانو پلانو بستانو قصې قطار کړلې زمونږ هم والا په عقیدې کې داسې یو کرشک راوسته ما لږ دا مولوي صاحب رښتیا وایي امریکایان وایي ډېر غښتلي دي B-52 لري او دا لري او ټوله دنیا سره در دي او دا دي او ها دي په 2014 کې چې کله اوباما ویل زه فوج باسم په جنازه کې ورسره مخامخ سوم
معلومات سره امریکان ماتیږي که نه زړه یې منلې وه وایي هو بله ورځ چې خبر سولم زوی یې چمردار کړ زه کلمن په حکومت کې کار کوم نو یقیني دی چې زړه نه منله چې د امریکا امپراتوري به ماتېږي طالبانو ته یې د لیونۍ خطاب کوه مجنونان یې بدل ویل امریکا سره په توپک باندې جګړه کوي طالبه دا سیاسي بحثونه به تاسو لیدلي وو والله طالب او دا افغان وژنه هسې هغه مه که ونیسه جاپان هم جوړ سو ته راسه او جاپان به جوړ کړو امریکا په ټوله دنیا کې د بیسونه لري او دا لري خبره نشته راځه تر عربانو خو موږ ښه مسلمانان نه یو دلته هم بیسونه دي دا بیت الله شریف ته د کانو بیس د خو راځه خو موږ سره ومنو وطن راته جوړوي وطن ورته جوړوي سبحان الله د الله فیصلې بیلې دي الله تعالی سره کوم فیصله وکړه د امریکا امپراتوري څنګه ماته سره څنګه ورک شو د کبر او غرور قاري صاحب محترم ته مې لینک لګلی دا محترم سعید خپرونې ته راشه الله مو قدر وکړه عزتمن شې اوس بیا دوی راجیک سوي دي والله طالب دا ده او طالب هغه ده او طالب پلان ده او طالبستان ده او کسه او پورته سه او طالب په قطر کې ولې راځي ولې په قندهار کې ولې نه کوي طالب که افغاني په مسکو کې څه کوي طالب که افغاني نو خورا دي ستن ته او کاله فیصده خاورې په لاس کې خود نر دي سره او سړیه او ګوشتاکه او لعنتي طالب د دې اندازې ته رسېدلی د تیلام نه منې شپږ نیمې بجې غونډه شروع شي شپږ نیمې بجې داسې چاودنې شروع شي نو ته یې لام نه منې ونیسه د کابل امنیت هغه سیکورټي کمرې د څه سولې د غلا مخه ونیسه د چاودنو دا خو د تا ناکامي ده دا خو ته ځان ته حکومت وایې دا خو د لومړي ولس مرستیال هر څه په لاس کې نیولي دي هغه بل فیلسوف صاحب چې کله خره ونې ته خیزوي کله سپي ونې ته خیزوي کله خپله خیزي شاعر صاحب لملمه سره ای خدایم غرب که پر پدر د امریکانو نالت سي چې غلام یې راوسته کم از کم دغه خو به یې نه راوسته یا بل څوک به یې راوستی او داسې سره برابر کړي دي داسې په یوه څپلۍ ویستل سوي دي که یې شړونګا ګورې که یې د سی آی او د بلیک واټر جاسوس ناسالې ګورې که یې بل پړخپازی ګورې د خلکو په سرویو ته میخونه وهل هغه فیلسوفان د جهاد د ناروا او د رواوالي فتواوې له ارګ نه راجګېږي ارګ به درته وایي د طالب جهاد نه ده روا د تا غلامي روا ده د تا مزدوري روا ده د تا ناموس فروشي روا ده ډېر د ضلالت له ژوند سره به مخ شئ دومره ذلیله شئ ځکه د کمونیستانو د ضلالت او د شرمندګۍ ورځې موږ په دا خپلو سترګو لیدلي موږ په دا خپلو سترګو لیدل چې کمونیستي قواوې خلقیانو او پرچمیانو پاتې شونو به دا د شفتالو او د غنمو په پټیو کې منډې والې پتلونونه به یې ویستلي وو په نیکر کې یې منډې والې د کورو دروازې یې ټکولې دا چانټا ټوپک او دا مې واخله او ما ته یو جوړ کالي راکړه چې مجاهدین مې وازني هغه ورځې دې را روانې دي ځکه موږ یو ورته په کندوز کې ولیده موږ په فراه کې ولیده موږ په هلمند کې ولیده چې د عسکرو پاتې شونې د امریکانو ګوډاګیان د دیموکراسۍ علمبردارانو او مدافعینو په پټیو کې منډې وهلې او د خلکو کورونه یې ټکول دا M4 ټوپک واخله او دا دریشي واخله یو جوړ کالي راکړه چې له دې چې اوس هم طالبان مې وازني ځکه تاسو غیرت خو موږ ته معلوم ده که نه هر کې د سیمټي دیوالونو شاته ناست دی ته خو هماغه سالیګی یې ستایلې چې زه راغلم په کابل ښار کې په بایسکل ګرځم په بایسکل نه ورځه ته په هغه کې مو ګرځه بیا د زه نر بولم څه خوب دې لیدلی لیون غرته لوده دوی مذاکراتي ټیم نوی اسلامي نظام سره قامي
او جمهوریت ته ودرېږه. دې جمهوریت نه به د داسې استفراق کې انشاءالله. او خدای خو مهربانه ده چې لکه نجیب غوندې ژوندی په لاس ورشه، بیا به مونږ تا ته جمهوریت درښیو. دی دې له جمهوریت نه دفاع کوي، نه دې شرمېږي. زه دې له اسلامي نظامه دفاع کوم، زه دې وشرمېږم. او بیا دا پیغور هم راته راکړي چې په دنیا کې داسې اسلامي نظام وکړي لکه طالب چې کوي. زه به دلته حاکموم، بیا به خلکو ته ښیم. دلته به همدغسې اسلامي نظام راوړو چې دا څه رقم غواړو، بیا به دنیا ته وایو راسه اوس دې کې د ما نقصانات راوښیه. جمهوری اسلامی افغانستان کنی پسی خو اسلامی بیا متاړه. سیکولر جمهوری غنی جمهوریت باندې قربانۍ ورکړي دي. تا به څه قربانۍ ورکړي دي؟ امریکا بچیه د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو ته وایه چې د اسلام د دفاع په خاطر باندې، د دې وطن نه د دفاع په خاطر باندې په 10 ټن باروتو باندې د پاسه کېناستلی دي، تا په پیسونو در ننوتلی. جمهوریت ده.